9 لوی فکره واوسئ. ستاسې د بریالیتوب اندازه ستاسې لیدلوری تعینوي. که چیرې واړه هدفونه په نظر کې ونیسئ، باید وړو نتایجو ته په انتظار واوسئ. لوی معیارونه او هدفونه په نظر کې ونیسئ تر څو لوی نتایج ترلاسه کړئ. د دې هڅې لپاره ځان وارزوه، ځان چمتو کړه او په ځان باور ولره، ځکه ستا برخلیک د ټول بشریت په برخلیک باندې اغیز لري. تر څو چې په ځان باور ونه لري، هیڅوک په تاسې باور نه لري. کله چې تاسو پر زړه او ذهن د کمزورۍ او بې کفایتۍ د احساس سیوری پرېوځي، نو لوی فکر وکړئ او د همدغه لوی فکر له جادو څخه د ژوند په بحراني لحظاتو کې